الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى آخر الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، د دنیا نظام داسې جوړ ده چې هر یو متبع او پیروان چې د کوم دین او مذهب اتباع او پیروي کوي، نو په ده باندې لازمه دا ده چې هغه د هغه دین اصول او شرایط په ځان باندې عملي کړي. همدارنګه څوک چې د اسلام دین اتباع او پیروي کوي، نو په ده باندې اول لازمه دا ده چې د ایمان راوړي. پس د ایمان راوړلو نه په ده باندې هغه لازم دي کوم اوامر او نواهي چې اسلام راوړي دي. نو عزتمندو، راځم خپلې موضوع ته. زما موضوع ده د صدق، رښتیا ویلو په باره کې. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې رښتیا ویلو ته په عربي کې صدق وایي، او رښتیا ویونکي ته صدیق. د ټولو نه مخکې باید په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې رښتیا ویلو ته په عربي کې صدق وایي، یعنی انسان چې کومه خبره کوي او دا واقع د نفس الامر مطابق وي، دې ته صدق وایي. او رښتیا ویونکي ته صدیق، یعنی کوم انسان چې همیشه په خبرو کې رښتیا وایي او هیڅکله دروغ نه وایي، دې ته صدیق ویلی کېږي. په قرآن کریم او احادیثو مبارکو کې چې کوم ښه او بهترین صفات ذکر شوي دي او د ایمان لپاره لازمي صفت ګڼلی شوي دي، په هغې کې یو ښه صفت رښتیا ویل هم دي. او د کومو او بدو او خرابو صفاتو نه چې انسان منع شوی دی، په هغې کې یو بد صفت دروغ ویل هم دي. تر دې چې د ایمان بنیاد پر رښتیا ویلو باندې ایښودل شوی دی، او د دروغو بنیاد پر منافقت او رذالت باندې ایښودل شوی. همدارنګه د انبیاء کرامو پسې دوهمه مرتبه د صدیقینو ده. په قرآن کریم کې د رښتیا ویلو دومره زیات فضیلت او اهمیت بیان شوی دی چې د انبیاء کرامو پسې دوهمه مرتبه د صدیقینو مقرره شوې ده. پر رښتیا ویلو سره انسان د الله رب ذوالجلال محبوب جوړیږي. پر رښتیا ویلو سره انسان کې تقوا پیدا کیږي، او د رښتیا ویلو په وجه باندې په مؤمن او منافق منځ کې تمیز کیږي، او د رښتیا ویلو په وجه باندې انسان د نورو ګناهونو نه هم بچ کیږي. په نزهة المجالس کې امام رازي رحمه الله په حواله دا حدیث ذکر شوی ده چې یو کس رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل چې یا رسول الله، زه ایمان اسلام راوړم، خو دروغو، زنا، غیبت او غلا سره مې محبت ده، او دا ټول په یو وار نشم پرېښودلی. ته ماته په دې کې یو څیز راوښیه چې زه هغه پرېږدم. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته ویلې: اترک الکذبه، دروغ ویل پرېږده. نو دا کس ایمان راوړو او دروغ ویل پرېښودل. بیا چې کله دې کس د زنا اراده وکړه، نو ځان سره په سوچ کې وویل: که چېرته زه زنا وکړم او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما نه پوښتنه وکړي چې آیا زنا دې کړې ده او که نه، که چېرته زه ورته وایم چې هو زنا مې کړې ده، نو په ما به حد جاري کړي، او که ورته ووایم چې زنا مې نه ده کړې، نو هغه سره خو ما دا وعده وکړه چې زه به نور دروغ نه وایم. همدارنګه چې کله د شرابو او د غلا اراده وکړه، نو هلته هم ورته دا سوچ پیښ شو. بیا دا کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویلې: یا رسول الله، صدقت علی ابواب المعاصی بالصدق. اے د الله رسوله، په رښتیا ویلو باندې تا په ما ټولو ګناهونو دروازې بندې کړې.
همدارنګه د لقمان حکیم رحمه الله په باره کې راځي چې دنه چا پوښتنه وکړه الست عبد بني فلان ایا ته د پلانکي غلام نه وې؟ لقمان حکیم رحمه الله ورته ویلې چې وم. بیا دا کس ترې پوښتنه وکړه چې زه چې ستا دې موجوده مرتبې ته ګورم ته دې مرتبې ته څنګه ورسېدلې؟ لقمان حکیم رحمه الله ورته وایي زه دې مرتبې ته تقوى الله عز وجل وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. زدي مرتبه د الله جل جلاله نه په یریدو سره او په رښتیا خبرو او د امانت په ادا کولو او د بې فایدې او کارونو پرېښودلو وجې ورسېدل. نو عزتمندو زما د تقریر خلاصه دا شوه چې موږ او تاسې د انبیاء کرامو وارثان یو، من او تاسې د علماء کرامو وارثان یو، من او تاسې ته یو نسبت کیږي چې هغه نسبت د علم ده. او په همدارنګه تاسې ته به دا ډېره ښه معلومه وي چې په عامه معاشره کې عامه ټولنه کې خو دا خبره مشهوره ده چېرته چې یو طالب العلم یو عالم د شریعت مخالف او یا هم داسې یو بد کار وکړي نو عام ورونه ورته وایي چې دا خو طالب العلم ده، دا خو عالم ده، دا چې دا بد کار کوي نو موږ نه څه ګیله ده. نور عزتمندو د وخت د کمښت له امله خپلو خبرو ته د پای ټکی ږدم. الله تعالی دې په دې خبرو اول ما ته د عمل کولو توفیق راکړي، ثانیاً تاسو ته. واقول قولي هذا استغفر الله.